په بلخ ولایت کې د ترافیکو د مدیریت مسؤل د ټولنیزو ننګونو د حل او د ترافیکي اصولو د رعایت په برخه کې خپلو مسؤلیتونو ته په اشاره وویل چې دوی شپه او ورځ خپلې دندې په رښتینې توګه ترسره کوي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې د ښاري خدمتونو د ښه والي او په عامه سړکونو کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په موخه د ترافیکو مدیریت له خپل نږدې 200 پرسونل سره په دوامداره توګه پرته له ځنډه خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. موږ د جادې په مخ باندې غالبا څه کم 200 پولیس ترافیک لرو. 24 ساعته زموږ وظیفه اجرا کیږي. نو په جادو باندې الحمدلله پولیس ترافیک د وسایطو او د مالکینو د وسایطو سره خپل اصولي چلن کوي او په اصولو باندې هغوی پوه کوي. هغوی ته وایي چې د جادې د مخ څخه تاسو باید چې د ترافیکو په قانون باندې ولاړ شئ. نوموړي همدارنګه له عامو خلکو او موټر چلوونکو څخه غوښتل چې ټولنیز نظم مراعات کړي او د ترافیکي مقرراتو او د لارښوونو اصول په ځانګړې توګه د ترافیکي څراغونو لارښوونې د موټر چلونې پر مهال پلي کړي. څراغو پر برابر باندې زموږ پولیس ترافیک همیشه د څراغو سره ولاړ دي او وظیفه اجرا کوي او د ولس څخه موږ دا غواړو، د ډریورانو څخه موږ دا غواړو چې دا درخواست لرو چې د څراغونو مراعات کړي، ځکه یو خو به دا مشکلات حل سي او بل به دا قانون د ترافیکو یاندیمانه مراعات سي. نو الحمدلله انشاءالله زموږ په ښار کې نو د 100% څخه د 80% مشکلات حل دي، کم و بیش چې پاته دي انشاءالله هغه به حل سي. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف د ترافیکو مدیریت د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې د مخنیوي او د موټرو د کنټرول او بررسۍ لپاره له 10 څخه زیات د پلټنې مرکزونه لري چې پرته له ځنډه خپل فعالیتونه ترسره کوي.